بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربان او بخښونکی دی. والمرسلات عرفا. قسم دی په هغو بادونو چې پرلپسې لیږل کېږي. فالعاصفات عصفا. بیا په طوفاني الوتلو چلیږي. والناشرات نشرا. او ریزې پراپورته کولو خوروي. فالفارقات فرقا. بیا هغه تیروي بېلوي. فالملقيات ذکرا. بیا په زړونو کې د خدای پاک یاد اچوي. عذرا او نذرا. د عذر په توګه یا د ویرېدنې په توګه. انما توعدون لواقع. د کوم شي چې له تاسو سره وعده کېږي هغه ارومرو راپېښېدونکي دي. فإذا النجوم طمست. بیا کله چې ستوري تت شي. وإذا السماء فرجت. او آسمان وترل شي. وإذا الجبال نسفت. او غرونه دانډ کړل شي. وإذا الرسل اقتت. او د رسولانو د حاضرۍ وخت راورسېږي. لأي يوم أجلت. د کومې ورځې لپاره دا کار ځنډول شوی دی؟ يوم الفصل. د فیصلې د ورځې لپاره. وما أدراك ما يوم الفصل. او څه خبرې چې هغه د فیصلې ورځ څه ده؟ ويل يومئذ للمكذبين. تباهي ده په هغه ورځ درواغونکو لپاره. ألم نهلك الأولين. آیا موږ خواني هلاک نکړل؟ ثم نتبعهم الآخرين. بیا به په همغو پسې موږ وروستني وخوځوو. كذلك نفعل بالمجرمين. د مجرمانو سره موږ هم دغه څه کوو. ويل يومئذ للمكذبين. تباهي ده د هغې ورځې درواغونکو لپاره. ألم نخلقكم من ماء مهين. آیا موږ له ناچیزه اوبو نه تاسې پیدا نه کړئ؟ فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. او ترې ټاکلې مودې پورې مو هغه په یو محفوظ ځای کې تم کړې. فقدرنا فنعم القادرون. نو ګوره موږ په دې قادر یو او موږ ډېر ښه قدرت درلودونکي یو. ويل يومئذ للمكذبين. تباهي ده د هغې ورځې دروغونکو لپاره. ألم نجعل الأرض كفاتا. آیا موږ ځمکه راغونډونکې ساتونکې نه ده ګرځولې؟ أحياء وأمواتا. د ژوندو لپاره هم او د مړو لپاره هم. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. او پاغې کې مو دنګ او لوړ غرونه ښخ ودرول او پر تاسې مو خوږې اوبه وڅښلې. ويل يومئذ للمكذبين. تباهي ده د هغې ورځې درواغونکو لپاره. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. زي اوس
دا مغه شي خواته چې تاسو هغه دروغ ګاڼه انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب زید هغه شیر خواته چې درې څانګې لري لا ظليل ولا يغني من اللهب بیا خوونکي او نه د اور د لامبو مخه نیونکي إنها ترمي بشرر كالقصر هغه اور به د مانیو غوندې غټ غټ بتري ورځي كأنه جمالة صفر چې دا الوتلو په وخت کې به داسې ښکارېږي ګواکې چې هغه زړ اوښان دي ويل يومئذ للمكذبين تباهي ده د هغې ورځې درواغوونکو لپاره هذا يوم لا ينطقون دا هغه ورځ ده چې په هغې کې به هغوی نه څه ووایي ولا يؤذن لهم فيعتذرون او نه به هغو ته موقع ورکړه شي چې څه عذر وړاندې کړي ويل يومئذ للمكذبين تباهي ده د هغې ورځې درواغوونکو لپاره هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين دا د پریکړې ورځ ده موږ تاسې او له تاسې نه مخکې تېر شوي خلک راغونډ کړي یاست فإن كان لكم كيد فكيدون اوس نو که تاسې څه دسیسه جوړولی شئ نو زما په مقابل کې جوړه کړئ ويل يومئذ للمكذبين تباهي ده د هغې ورځې دروغوونکو لپاره إن المتقين في ظلال وعيون پرهیزګاران نن په سیورو او چینو کې دي وفواكه مما يشتهون او څه مېوې چې هغوی غواړي د هغو لپاره حاضر دي كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون په خوند سره خورئ او څکئ د خپلو هو عملونو په بدل کې چې تاسې کړي إنا كذلك نجزي المحسنين موږ نیکو خلکو ته هم دغسې مکافات ورکوو ويل يومئذ للمكذبين تباهي ده د هغې ورځې دروغوونکو لپاره كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون وخورئ او مزې چرچې وکړئ لږ ورځې په حقیقت کې تاسې مجرمان یاستئ ويل يومئذ للمكذبين تباهي ده د هغې ورځې درواغوونکو لپاره وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون کله چې دې ته ویل شي چې د الله په وړاندې ټیټ شئ نو نه ټیټېږي ويل يومئذ للمكذبين تباهي ده د هغې ورځې درواغوونکو لپاره فبأي حديث بعده يؤمنون اوس له دې قرآن نه وروسته بل کوم کلام داسې چې دوی پرې ایمان راوړي